السلام علیکم دوستانو، خدای وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ هر چاته ښایسته میسجان ور ولېږئ. نو راځئ دوستانو ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ټولو مخه به تاسو راسئ دلته پلی سټور ده. په پلی سټور کې یوه اپس ده د کټ اس ام اس په نامه ده. دا به تاسو چې ډاونلوډ کړئ. دا اوس ګوره ما ډاونلوډ کړی ده. تاسو به هم د هغه رقم دا کوم اپلیکیشن چې ده دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. نو اوس به په دې باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو لیکلی دي تھینک یو او د هغه رقم به دلته تاسو ته راشي ګوډ نایټ، ګوډ مارنینګ، هیپي برتھډے، ګوډ لاک، لو. دا هغه رقم لاندې کم اپشنان چې لیکلي دي دا ټول د هغه میسجانو هغه دي. نو اوس دا راځم ولاړې هیپي نیو اییر ته. په هیپي نیو اییر باندې ما کلیک وکړئ. اوس د هیپي نیو اییر ښایسته میسجان لیکل شوي دي. ته کولی شې چې دا خلکو ته وولېږې. دوستانو دا به تاسو په کومه طریقه لېږئ. دلته چې اوس راوستئ خوښ شو خالي به راسئ. دا کوم شین نشان چې ده په دې بټن باندې به کلیک سره وکړئ. په دې تاسو کلیک وکړئ. داسې اوس هر چا ته استوئ شي. دلته به په پلس باندې کلیک وکړئ. هر چا ته چې لېږئ خالي به د هغه نوم تاسو ور وښیاست. دلته زه راځم مثال زه دا دې سړي تاسو ته وایم کمپرم مې ووالئ. اوس به چیز کوئ سینډ کوئ. کله سینډ ووایي اوس یې به کوم اس ام اس باندې استوئ، په کوم سیم باندې استوئ هغه سیم به تاسو ور وښیاست. موبلینګ، ټیلنار، هر سیم چې انسټی و خالي به هغه سیم تاسو چیز کوئ ور وښیاست. چې زه په ټیلنار پی کې استوم نو هغه چیز تو وبلېږل شي. دوستانو دغه رقم زه راځم یو بل اپشن استعمالوم. دا رقم زه رالم اول یې ورته یعنې ګوډ نایټ میسج زه چاته لېږم نو ته به ګوډ نایټ کلیک کړې. دوستانو کله چې تاسو ګوډ نایټ کلیک کړئ دا رقم دا ټول د ګوډ نایټ میسجان دي. هر یو چې د خوښ شو خالي به په هغه باندې دا شنه بټن باندې به کلیک درسره وکړئ. خاص یې هغه طریقه ده په شنه بټن چې د کلیک وکړئ. اوس به دلته راسئ کوم اس ام اس ته چاته لېږئ هغه سړی به ور وښیئ. زه رالم د اول نفر ته زه دا چیز کوم لېږم. اوس به یې کمپرم کې کمپرم چې اوس به خالي سینډ ووایې. دا زه په موبلینګ باندې لېږم نو موبلینګ به سلیکټ کړئ. یعنې په هر سیم لېږئ هغه سیم به ته خالي سلیکټ کړئ نو هغه اس ام اس به هغه سړي ته ولاړ شي. نو دوستانو خدای دې وکړي ستاسو زموږ ویډیو خوښه شوې او د هغه رقم ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او که تاسو هره ویډیو غواړئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست نو میلاویږي په نورو ښایسته ویډیو کې. د خدای په امان.